بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او اخرنی خبره په سیرت کې دا روانه وه چې د غزوه خندق نه وروسته د خندق هغه غزا چې الله سبحانه وتعالی هغه مؤمنانو له فتح ورکړه چې هغه د مشرکانو په مقابله کې ډېر لږ و، 10,000 مشرکان او 3,000 مؤمنان، او الله سبحانه وتعالی بیا مغه فتح مؤمنانو له ورکړه. په دغه غزا کې غدر او خیانت کړی و یهود د بنو قریظه، بیا د هغوی نه بدل واغستی شو. په څه طریقه باندې د هغې تفصیل په تیر شوي درس کې او په آخرني بیان کې شوی. د هغوی د فیصلې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه راغوښتی و، او هغه پکې دا فیصله وکړه چې انی احکم فیهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراریهم وتقسم اموالهم. یا رسول الله، زما خو دا فیصله ده چې کوم د دوی نارینه دي هغه به وجنو، او ماشومانان او زنانه به قیدیان شي، او مالونه به د دوی تقسیم کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات یا من فوق 7 أرقعة. سعده تا هغه فیصله وکړه چې هغه الله د 7 اسمانونو نه برم کړې وه، یعنې د الله هم دا فیصله خوښه وه کومه چې سعد بن معاذ رضی الله عنه وکړه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو قیدیان د رمله بنت الحارث په کور کې یا د اسامه بن زید په دار کې راجمع شو، او د هغه ځینه به بیا ټولګي کسان راوستی کېدو، او په مدینه کې د مدینې په بازار کې ورله کندې کنستې وي، او پای کې به یې د دې سړو نه دا سټونه او دا سرونه به یې ترې وهل. بعضو سیرتونو کې راځي چې دا 400 کسانو، او بعضو کې راځي چې دا 600 یا 700 کسانو. په دغه موقع باندې حویی بن اخطب یهودي هغه مردار کړی شوی و، د هغه خبره موږ اخرنۍ ذکر کړې وه. بیا دا خبره موږ ذکر کړې وه چې په زنانو کې 100 زنانه وجلی شوي، 1 زنانه، او د هغې د وجلو وجه هغه به مې انشاءالله په دې روانو خبرو کې راشي. یو کس په هغه ټیم کې بچ کړی شو د دې وجلو نه، په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړو چې هغه کس به وجني چې هغه بالغ وي، هغه سړی به وجني، او چې کوم ماشوم یې او لا بلوغ ته نه رسېدلی نو هغه ته به څه نه وایي، هغه به پرېږدی. نو په هغو کې یو کس و عطیه القرظي، په سنن ترمذي کې دا حدیث دی. وكنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ، زم په خلکو کې ومه چې سعد بن معاذ رضی الله عنه په فیصله ورولې وه. نو زما په باره کې هغوی په شک کې شو چې دی په بالغانو کې دی او که په نابالغو کې دی. نو بیا ورته پته ولګېده چې دی په نابالغو کې دی، نو وایي زه یې پرېښودم، فخلي سبیلي، نو ما ته زما لار پرېښوده. یو بل کس عمرو بن سعدي القرظي، او د ده خبره تېره شوې ده که تاسو ته یاد دی. کم ټیم کې چې بنو قریظه غدر او خیانت وکړو
نو ده ورته ویلي چې زه تاسو سره په دې غدر او خیانت کې نه یم، زه تاسو نه بري یم، زه ستاسو نه بیزاره یم. هغه په دغه شپه باندې راووتو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم چوکیدارانو په څوکۍ ودرولي او په هغوی باندې مشر محمد ابن مسلمه و، نو تپوس یې وکړو دا څوک دی چې راغی؟ وی انا عمرو بن سعدي، زه عمرو بن سعدي یم. او خپل تفصیل یې ورته وکړو چې ګورې لا اغدر بمحمد صلی الله علیه وسلم ابدا، ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره غدر او خیانت نه دی کړی. نو محمد ابن مسلمه پرېښودو او دغه شپه هغه د مسجد نبوي په جومات کې تېره کړه. هغه شپه په مسجد نبوي کې تېره کړه. سیرت کې راځي چې ثم ذهب فلم يدرى أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. بیا پته نه چې چېرته لاړ، خو د اوسه پورې بیا تاریخ کې پته ونه لګېده چې دی چېرته لاړ. عمرو بن سعدي پرېښودی شو، خو دا پته ونه لګي چېرته لاړ. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تذکره وشو چې یا رسول الله عمرو بن سعدي راغلی او بیا داسې پرېښودی شو، نو هغه ووایي ذاک رجل نجاه الله بوفائه. دغه سړی وي الله بچ کو د هغه د دې وفادارۍ د لاسه، هغه غدر او خیانت ونه کو، الله هم هغه د دې قتل نه بچ کو. هغه په هغه کسانو کې نه و کوم چې وجلی شوي وو. بیا تللی دی خو پته نه شي چېرته تللی. د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې د بنو قریظه یهودو مالونه دي تقسیم کړی شي، او د دوی په قلاګانو کې چې کومې اسلحې پرتې دي، کومې جامې پرتې دي، دا ټول ترې راوالې. داسې سیرت کې راځي چې د دوی په دې قلاګانو کې 1500 تورې پرتې وي او 300 زغرې وي او 100 چې دی نو غشي وو او دغه شان اوښان پکې وو او ګډې بیزې ډېرې میلاو شي، ډېر مال میلاو شوی و. نو د هغې نه 15مه حصه وویستې شوه الله دپاره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره، او باقي په مجاهدینو باندې تقسیم کړی شوه. په دغه باره کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې آیتونه هم نازل کړي دي. څه ناشنا منظر الله سبحانه وتعالی د دې جنگ بیان کړی دی. وایي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الله وی او راکوزی کړل هغه کافران د اهل کتابونه چې مرسته کړې وه د مشرکانو، من صیاصیهم د هغوی د قلاګانو نه. مضبوطې قلاګانې د یهودو یو کړې، هغې نه ټول لویستې شو. وقذف في قلوبهم الرعب، او الله واچوله په زړونو د هغوی کې یره. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، یو ډله هغه تاسو قیدیان کړو، کوم چې زنانه ماشومانان هغه قیدیان شو، او یو ډله تاسو ووجل. الله وایي وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، او الله تاسو له درکړه په میراث کې ځمکه د هغوی، کورونه د هغوی او مالونه د هغوی. دغه مالونه کوم چې د بنو قریظه نه پاتې شي، الله بې داسې ناشنا ذلت راوستو. په دغه زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره ریحانه بنت زید بن عمرو چې دا د بنو عمرو بن قریظه د خاندان یو زنانه و، ډېره ښایسته وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له دغه زنانه غوره کړه، ریحانه. بیا هغې انکار وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله دعوت ورکړو د اسلام، و هغې انکار وکړو. څه وخت بعد بیا هغې ثعلبه ابن سعیه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زیری ورکړو چې ریحانه اسلام قبول کړی. بیا دې کې اختلاف دی چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آزاده کړی و او بیا ورسره واده کړی که نه، د هغه سره واده وینځي په شکل کې او اسلام یې قبول کړی. خو الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ځان له ریحانه غوره کړې وه، او بیا
ریحانی اسلام قبول کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حجاب لازم کو چې موږ مسلمانانو زنانو باندې حجاب لازم دی په هغې باندې حجاب لازم کو او دا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مرګه پورې وه په دې غزا کې 3 کسان مړه شوي دي مسلمانانو نه 3 کسان شهیدان شوي دي یا مړه شوي دي په دې غزا کې اولنی کس خلاد بن سوید رضی الله عنه په ده باندې یو زنانه د جرندې دا پلې پرې راغوځار کړی وله پاس نو د هغې د لاسې هغه سر وشلېدو او سر یې میده شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان له لاجر شهیدین الله بدله د 2 شهیدانو اجر ورکوي ځکه چې په دې جنګ کې شریک شوی دی او په هغې کې ول الله شهادت هم ورکو نو دله به الله د 2 شهیدانو اجر ورکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې دغه زنانه دي ووجلی شي اوس ته معلومه شوه چې دغه زنانه ولې وجلی شوې هغه دا وه ما تېر شوي درس کې دا خبره پرېښودې چې دا به زه تاسو ته پر روان درس کې بیانومه چې ولې دا زنانه ووجلی شوه حالانکې زنانه نه وجلی کېږي وجه دا وه چې دی په دې صحابي باندې خلاد بن سوید رضی الله عنه په هغه باندې د جرندې پل د برې نه راغوځار کړی و د هغې د لاسه هغه شهید شوی و بل کس چې کوم شهید شوی و ابو سینان ابن محصن رضی الله عنه دا د عکاشه ابن محصن رضی الله عنه ورور دی او دی په دغه دوران کې وفات شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهود محاصره کړي وو دریم شهید الطفیل بن النعمان وحشی بن حرب په ده باندې حمله کړې او دی شهید کړی الطفیل بن النعمان نو د 3 کسان شهیدان شوي دي په دې غزا کې په غزوة بنو قریظه کې خلاد بن سوید رضی الله عنه ابو سنان بن محصن رضی الله عنه او طفیل ابن النعمان رضی الله عنهم اجمعین الله سبحانه وتعالی داسې ناشنا ذلت په هغوی باندې راوستو داسې ناشنا ذلت او د دې د لاسه مدینه کې چې کوم منافقانو په هغوی باندې سخته یره راغله دوی خو هر ټیم به د یهود را ګرمول که نه چې موږ ته ورسره ملګري وو موږ ته ورسره ملګري او په دې یهودو باندې ډاډه مو چې زه په مدینه کې خو څوک شتي که نه چې زموږ سره ملګرتیا کړي نو د بنو قریظه د ختمېدو سره هغه 3 وړه قبیلې چې کومې د یهودو وي هغه څه شوې هغه ختمې شوې نو منافقان په مدینه کې یوازې پاتې شو نو ځکه د منافقانو هغه منافقت چې د هغه کمزوری شو او مشرکانو باندې دبدبه ښه ډېره شوه ځکه چې هغوی ته خبر ورسېدو چې یو خو یې زموږ نه جنګ د خندق وګټو او بیا ډایرک بنو قریظه پسې لاړو د هغو قصې هم ختمه کړه نو د دې د لاسه د مکې مشرکان چې کوم او کوم چې خواوشا کې و راغلي وو په مدینه باندې حمله کوله د هغوی په زړونو کې مې یوه یره پرېوته او الله سبحانه وتعالی یهودو له هغه تاریخي ذلت ورکو چې هغوی اوس هم دوی ته یاد دی اوس هم د یهود چې د مسلمانانو سره دومره بغض کوي نو دوی ته د خپلو نیکونو او د پلرونو هغه تاریخ یاد دی چې دې مسلمانانو زموږ د نیکونو سره سیچل کړو نو ځکه دا ټول بغض او حسد او کینه دا هم د دې تاریخ د لاسه ده او دوی به ذلیلوي او بیا به هم ذلیلوي الی یوم القیامه او د قیامته پورې به انشاءالله دا د دوی هغه تاریخ دی د غدر او د خیانت نه ډایرک د غدر او د خیانت نه ډک تک تور تاریخ دی د یهودو دوی همیشه غدر او خیانت کړی او اوس هم د دوی دغه تاریخ دی سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کله دا فیصله وکړه د بنو قریظه په باره کې الله د هغه سترګې یخې کړې په دې باندې ځکه چې هغه دعا غوښتلې وه چې یا الله زما سترګې به په دې بنو قریظه باندې یخې کړې او ما له د هغه وخته پورې یا الله مرګ مه راوله الله وله هغه دعا قبوله کړه او مرګ وله د هغه وخته پورې نه و راغلی چې څو پورې دا فیصله نه وه کړې د مرګ نه مخکې
د سعد بن معاذ رضی الله عنه د مرګ نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه پسې لاړ او دی ورته ووایي جزاک الله خیرا من سید قوم، الله یې تعالی ښه جزا درکړي د قوم مشره. فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك. تا هغه لوز رښتینی کو کوم چیرې د الله سره کړی او الله به هغه لوز پوره کوي کومې چې تا سره کړی، تا به جنت ته بوځي، تاله به کامیابیانې او خوشحالیانې درکوي. دا هغه کسان دي چې د دوی په باره کې قرآن وویلي دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. په مؤمنانو سړو کې سړي دي هغه کوم لوزونه چې د الله سره کړي وو هغه یې پوره کړي وو. په هغو کې یو سعد بن معاذ رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په گواهی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم گواهی ورکړې دی فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك. تا چې کوم لوز یې سعد د الله سره کړی و هغه دې پوره کړو او الله به هغه لوز پوره کوي کومې چې تا سره کړی. په جنگ خندق کې د ده لاس لګېدلی و او داسې رګ لګېدلی و چې د هغې وینه نه ودرېده، هم د هغې د لاسه وفات شو او د هغې د لاسه پرې مرګ راغی. سیرت کې راځي چې انفتق عرقه، انفتق مطلب دی چې دغه رګ یې وشلېدو. هغه رګ کوم چې د مټ او د سنګل په دې منځ کې هغه وشلېدو، د هغې د لاسه مړ شو. نو کله چې مړ شو جبریل علیه السلام را کوز شو. امام طحاوي رحمه الله په شرح د مشکل الاثار کې په صحیح سند سره دا روایت راوړی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه وایي چې جاء جبریل الى النبي صلی الله علیه وسلم. جبریل علیه السلام راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او دا تپوس یې وکړي من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له ابواب السماء وتحرك له العرش. دا کم نیک بنده دی چې الله هغه ته د اسمانونو دروازې کوله وکړې او د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېدلی دی. وایي فخرج النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو تپوس یې وکړو دا څوک مړ دی؟ فاذا سعد بن معاذ رضی الله عنه. سعد بن معاذ رضی الله عنه وفات شو او د اسمان دروازې ورته الله کوله وکړې او د الله عرش خوځېدلی و. شوقا الیه، دته شوق دروازې د اسمان ده د هر چا ته نه کوله وي. حدیث کې د راځي چې کله یو نیک بنده مړ شي نو دا ملائک د هغه د روح واخلي په پاک لوښي کې او په ښایسته کفن کې چې د هغې نه خوشبو ځي او بر اسمانونو ته وخیږي چې دروازه وټکي هغوی ته تپوس وکړي څوک یې؟ وایي موږ ملایک یو ځان سره څوک هم راوستی د پلاني روح ده. نو ور ورته کولاو شي ښایسته نوم چې کوم دنیا کې د هغوی هغه ورته یاد شي، هغه اسمانونو هغه دروازې ورته کولاو شي، هغه اسمانونو ورته خوشحاله شي. الله سبحانه وتعالی سعد بن معاذ رضی الله عنه ته د اسمانونو دروازې کولاو کړې. داسې عمل کوه چې د اسمان او د ځمکې د پسې جاړي، داسې عمل کوه چې کله ستا د روح به راوخیږي چې د اسمان د دروازې ته کولاو شي او د اسمان د ته خوشحاله شي. او کله چې دا نیک بنده د دې ځمکې نه ورک شي که نه نو بیا پسې د ځمکه او د اسمانونه جاړي هم. وجه څه ده چې په دې اسمان باندې په کوم باندې چې د نیک انسان د روح به راوخته په دې اسمانونو باندې به د دې انسان اعمال برکت نو هغه اسمانونه ورسره عادت ځمکه ورسره عادت ته په یو ځای کې به یې سجده لګوله، بل ځای کې به یې مونځ کوو، بل ځای کې به یې جهاد کوو، بل ځای کې به یې صدقې ورکولې، بل ځای کې به یې درس کوو، بل ځای کې به بل عبادت کوو. هر ځای کې یو نښه یو اثر یې پرېښودی په دې ځمکه باندې. لکه څنګه چې موږ د دنیا آثار پرېښودي، په یو ځای کې مزدوري کړې ده او بل ځای کې پیسې ګټلې دي او بل ځای کې پلانې کار او پلانې
او چې کوم ځای ورته یادوي چې پلانې علاقه هلته مونږ کار کړی دی چې کوم ځای ورته یادوي دغه ځای کې ما مسافري کړې ده کوم ملک چې ورته یادوي هلته زه تللی یم د دنیا دپاره څومره نښې نښانې شاته پرېښودي داسې نښانې پرېږده شاته چې تا پسې دا ځمکه وجاړي الله د فرعونیانو په باره کې وایي چې کله الله په هغوی باندې عذاب راوستو او ختم یې کړو نو الله وایي فما بكت عليهم السماء والأرض الله وایي نه پې اسمانونو جړلي دي او نه پې ځمکې جړلي دي ولې پې وجاړي ځکه چې د هغوی نه په ځمکه باندې څه اثراتو د نیکو اعمالو چې ځمکه پسې وجاړي او نه په اسمانونو باندې د هغوی نیک اعمال برختلي دي چې اسمان پسې وجاړي سعد بن معاذ رضی الله عنه الله ورته د اسمانونو دروازې کولو کړي یو حدیث کې داسې راځي امام ابن سعد په طبقات کې دا راوړی دی شیخ الباني ورته صحیح ویلی وی محمود ابن لبید رضی الله عنه وی کله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه زخمی شو فثقله دا بیماری ډیره شوه حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة بیا یو ښځې به د هغې خدمت کو دا پټۍ به ورته لګوله چې د هغې نوم رفیده و دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې چې رفیده د خندق په غذا کې د زخمیانو ته به پټۍ بدلوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ماښام پې تېر شو وی کیف امسیته شپه د باندې څنګه راغله سهار به یې تپوس کو کیف اصبحته سهار د باندې څنګه راغی په مخه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خوا حالت وراتو وی حتی كانت الليله التي نقله قومه فيها فثقل قوم بیا دا وایي چې کله دا بیماري ډېره زیاته شوه او د هغه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیمه کوم ځای کې لګولی و مسجد نبوي کې خیمه لګېدلې و قوم ته پته ولګېده چې دا سړی نور ښه ډېر بیمار شو او دا مرض د ده نه ښه کېږي نو بنو عبدالاشهل چې کوم کورونه و د بنو عبدالاشهل خاندان چې کوم کورونه و هلته یې بوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تپوس یې وکړو څنګه چې به یې تپوس کوو هغه ورته یا رسول الله خو یې وړی دی هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل وایي چې دا څوک مړ دی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې سعد بن معاذ وړی دا مغږي دا باغی ابه مړ شوی ځکه چې بیماري دومره زیاته شوې چې قوم اوچت کو محمود ابن لبید رضی الله عنه وی فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وخرجنا معه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو او موږ به سره ووتو فاسرع المشي دومره تیز پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو وی حتی تقطعت شسوع نعالنا زمونږ د پیزارونو تسمې وشلی دی وی دومره تیز روانو وسقطت اردیتنا عن اعناقنا او زمونږ هغه څادرې زمونږ د اوږو نه ولیدي بعضو صحابه ورته وویل یا رسول الله اتعبتنا فی المشي ستړي دې کړو موږ یا رسول الله دومره تیز روان پیزارونه زمونږ وشلیدو څادرې زمونږ د اوږو نه ولیدي او ته دومره تیز روان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې انی اخاف ان تسبقنا الملائکة الیه فتغسله کما غسلت حنظله زه یېرېږم داسې نه ملایک زموږ نه مخکې راشي او غسل وله ورکړي نو زه غواړم چې موږ ورسو د ملایکو نه مخکې او غسل وله ورکړو داسې نه چې ملایک راشي او سعد بن معاذ رضی الله عنه غسل ورکړي لکه څنګه چې حنظله له غسل ورکړی الله اکبر نو د اسمان دروازې ورته کولاو شوې او غسل وله چا ورکړی ملایک راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ورسېدو وسعد یغسل او د سعد رضی الله غسل سٹارټ شوی و امه تبکی او مور یې ناسته وه ژړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن معاذ رضی الله عنه سر راواخیستو په دې خپله غېږې کې کېښو وی اللهم ان سعدا قد جاهد فی سبیلک یا الله سعد رضی الله عنه ستا په لار کې جهادونه کړي دي وصدق رسلک
او ستا پیغمبرانو ته رښتینې ویلي دي د هغوی خبره یې منلې ده وقضى الذي عليه او یا الله کوم لوزي چې کړی و کومه ذمواري چې اخیستې و هغه یې پوره کړې ده فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الارواح یا الله د روح ځان سره قبوله کړه یا الله د دې استقبال وکړه ښه استقبال په اسمانونو کې امام بزار رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث راوړی په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد هبط د حدیث ته وکړي لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ويبكم ورج سعد رضي الله عنه وفات شو او يازر ديس ملائك راكوشو زمكي ته چې هغه مخکې نه دي راکوشي چېرته او يازر ملائك الله را لګلي د سعد بن معاذ رضي الله عنه جنازې امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث راوړی دی په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذا الذي تحرك له العرش دا غزوان دی چې عرش د مرګ د په مرګ سره خوځېدلی دی وفتحت له ابواب السماء الله ورته د اسمانونو دروازې کولو کړي دي وشهده 70,000 من الملائكة او يازر ملائك د جنازې دپاره راکوشي وي دي لقد ضم ضمة ثم فرج عنه قبر ویرانیولی و قبر ځان ته راجوخ کړی و او بیا یې پرېښودو یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه خخو او خخی کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقی په دې مقبره کې په زور ووی الله اکبر صحابه کرام خو ډېر ناشنا خلک و هغوی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا تابعداري به یې کوله چې ویلو دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی هغوی مو الله اکبر په دې بقی کې وی شور شو داسې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر بیا صحابه کرام وی الله اکبر په دریم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی الله اکبر صحابه کرام وی الله اکبر بیا وی رسول الله کبرنا لتکبیرک موږ الله اکبر په دې وی چې تاسو وی هولې وی سعد بن معاذ رضی الله عنه دپاره مې وی قبر رانیولی وی قبر ځان ته رانږدې کړی و او که څوک د دې قبر د دې ضمې نه بچ کېدی شوې او د دې را بندېدو نه نو سعد بن معاذ به ترې بچ شوی دا قبر چې انسان پکې کېښودی شي په هر چا باندې را بندي او هر سړی رانیسي خو فرق دی په رانیو د مؤمن کې او پرانیو د مجرم جهنمی کې دا مجرم خو دې سره ونیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د یو طرف د پختۍ دی بل طرف کې نه نوځي او مؤمن د شفقت ته لاسره ونیسي لکه بچی چې ډېر وخت بعد د مور غېږې له ورشي نو مور یې په زور ځان ته رانږدې کړي او په دې املا وله زور کړي سعد بن معاذ رضی الله عنه ته دا زمکم په شوق کې وه او ځکه یو حدیث کې دام راځي اگر که سند کې څه کلام شتي په سنن ترمذي کې دی وی دا قبر روزانه دا چغې وایي چې انا بیت الدود زه د چینجو کور یم انا بیت التراب زه د خاورو کور یم انا بیت الوحده زه د یوازې کېدو کور یم او بیا وی چې کله دا جهنمي خښ کړی شي نو دا قبر ورته وی لا اهلا ولا مرحبا په خیر درته نه وایو ته چې وي په دې ځمکه ګرځېدې نو زما تا سره سم بغض و نن به ته وینې چې زه تا سره څه کوم بیا پرې راتنګ شي
او هر چې مؤمن دی وي چې کله دې قبر کې کېښودی شي دا قبر ورته وایي چې اهلا ومرحبا په خیر ورته ووایي وایي ته چې په دې ځمکه ګرځېدې زما تا سره ملاوېدو ته شوق و نن خو ته زما خواله رالې نو ته به وینې چې زه ستا څنګه عزت او اکرام کوم. سعد بن معاذ رضی الله عنه په هغه کسانو کې دی چې دې ځمکې راونیو د شوق د لاس. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې وغوښتې نو یا الله ورته ووایه چې پرېږدي نو الله امر وکړو ځمکې پرېښود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې خفه کېدو د هغه ملګری صرف دا نه دې نه خو واضح شوه چې د جنت دروازې ورته د اسمانونو دروازې کولاو شوې غسل له ملایک راغلي او 1000 ملایک جنازې له راکوي شوي او عرش د الله دغه دپاره وخوځېدو. صرف دا نه یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د اسماء بنت یزید ابن السکن نه. اسماء بنت یزید وی لما مات سعد بن معاذ رضی الله عنه وی کله چې سعد بن معاذ مړ شو صاحت امه د مورې چغې کړې هی زما زوی وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی الا يرقو دمعك ستا د اوښکې ولې نه ودرېږي ويذهب حزنك ستا دا غم ولې نه ختمېږي واوروي فإن ابنك اول من ضحك الله إليه ستا زوی په هغه اولنو کسانو کې دی چې کله روح بروخته نو الله ورته وخندل. ستا زوی ته خو الله خندلی دی وی واهتز له العرش او د الله عرش ته د زوی دپاره خوځېدلی. د لسو صحابه کرامو نه زیات راویان دي د دې حدیث چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه مړ شو نو د الله عرش خوځېدلی و او الله چې څه وغواړي هغه کېدی شي. وی کله چې سعد رضی الله عنه ولمبولی شو کفن یې وله ورکو دا ډېر دنګ سړی و بې انتها د باډۍ نه دنګ سړی و ډېر غټه باډي و. نو د خلکو چې کله د ده دا بدن راوچت کړی و نو بعضو پکې وي ما اخفها جنازه ډېره سپکه ده حالانکه بدن خو د ډېر غټ دی او ډېر غټ سړی دی پکار چې د جنازه درنه وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انما كانت تحمله الملائکة معهم اخو یو ملائکو راوچت کړی و د هغوی سره ځکه. سبحان الله دې انسان ته حیران شي سړی چې د آخر ګورې د بل دنیا نه راغلی او که څنګه زړی ګورې د بل څه نه جوړو دا بدن یې ګورې د بل څه نه جوړو. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو برا بن عازب رضی الله عنه حدیث دی او په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې برا بن عازب رضی الله عنه ناسو وی چې اهدیت لرسول الله صلی الله علیه وسلم حلة حریر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا یو صادر راوړو د ریخمو فجعل اصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها. اصحاب کرام په دې لاسونو کې اړو راړو او ټول تعجب کوي چې دومره سپک صادر دی دومره مزیدار دومره نرم وزن یې نشتی دومره ښایسته دومره پوس. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اتعجبون من لین هذا یا من لین هذه تاسو ته که څه دي کپړې دي نرموالی ډېر عجیبه ښکاره شوی دی. لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة خیر منها والین. الله چې سعد بن معاذ له په جنت کې کومې کپړې ورکړي دي هغه د دې نه هم ډېرې زیاتې نرمې دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوایي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه جنتي انسان دی. کله چې وفات شو ټول مسلمانان په هغه پسې ډېر زیات خفه وو.
ځکه عائشة رضی الله عنها سوی امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی وی ما كان احد اشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه او احدهما من سعد. مسلمانان چې د ټولو نه زیات خفه شوي دي د چا په مرګ باندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرګ خفه شوي او بیا د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما په مرګ باندې خفه شوي دي او په دوی پسې بیا وروسته چې څوک د چا په مرګ باندې ډېر زیات خفه شوي دي مسلمانان نو هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه. عائشة رضی الله عنها وی لما مات سعد بكى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ابو بکر او عمر دوانه یو ځای ناسو جړلې وی دومره واضح جړل چې ماته پکې خصه پاپته لګېده چې دا زما د پلار ابو بکر جړا ده او دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه جړا ده. دومره اوچت مسلمان وفات شو او د د وفات کېده امام ابن کثیر رحم الله لیکلی دي چې کله دا جنگ خندق او جنگ د احزاب دا ختم شو دا غینه 15 شپې بعد وفات شوی دی او الله ول دومره اوچت مرګ ورکړی او ډېر د باډۍ نه ډېر ښایسته انسان ځکه سیرت کې راځي چې تک سپین سړی د رنګ نه او طوالا ډېر دنګ او ډېر ښایست وله الله ورکړی یو سړی که دنګ ومي او یو سړی که سپین ومي خو چې ښایست یې نه ښایسته نه نو دل الله ښایست ورکړی و بیا ټول نه غټ ښایست هغه د ایمان ښایست ول الله سبحانه وتعالی ورکړی او داسې راځي سیرت کې چې اعین دا سترګې ډېرې غټې وې د سعد بن معاذ رضی الله عنه او ډېره غټه ږیره وه او دا ږیره به په دې سینه له پاسه پرته وه ډېره ښایسته ږیره وه چې داسې ځواني چې داسې ځواني لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه د ده سره دا دنګ بدن مزه کوي د ده سره دا غټه ږیره مزه کوي د ده سره سپین رنګ او د ده سره غټې سترګې دا خوند کوي ځکه چې دا هغه ځوان دی چې ځواني هسې هم د الله د دین دپاره استعمالولی چې الله د دین دپاره استعمالوي د سره غټه ځواني او ښایسته ځواني مزه کوي. 36 کاله د ده عمر و یعنې سړی چې کله د دې فضایلو ته وګوري چې د الله عرش وخوځېدو د اسمان دروازې کولاو شوې نور څه او 1000 ملایک راغلي ملایکو یې جنازه اوچته کړې وه الله ورته خندلي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیری ورکو چې د ده سره د دې نه پستي کپړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده دپاره دعاګانې وغوښتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګواهي وکړه چې تا چې کوم لوز وي د الله سره کړی وی سعد هغه تا پوره کړو لږ ساعت مخکې موږ سره تېر شو. سړی چې د فضایل وګوري سړی وي دا به چېرته د 50 کالو سړی و ډېر وخت به په اسلام کې تېر کړی نه عجیبه دا ده د 30 کالو په عمر کې اسلام قبول کړی دی او په دې 6 کالو کې هغه څه کړي دي چې د الله عرش د ده دپاره خوځېدلی دی. اخر ده هم په دې 6 کالو کې څه کړي که نه زما او ستا په دې اسلام کې څومره وخوشو پیدا شوي یو پکې د ډېرو خو اسلام هغه ترقي پرېږده مخکې دینداري ښه وه اوس په کمزورتیا روان دی. زه اکثر دې ملګرو ته یم زه یم دغه یو مونځ راته پاتې شوی دی هغه هم صحیح نشو کولی او چې کم سړی 15 وخته مونځ کوي دا جنون سبا غټ مجاهد دی. زما او ستا پکې څومره وخت تېر شو زمونږ د دې مشرانو پکې 50 کاله او 80 او 90 کاله وشو د دوی نه هسې یو سوال خو وکړه کښېنه وایه د ځان سره یوازې وایه مشره ماماجي باباجي ته د اسلام دپاره څه کړي دي دا سیدي جواب خو راکړه که نه او تا ته زه دا وایم ځوانه هسې په نوم باندې ځوانه 30 کاله ستا عمر دی 35 کاله ستا عمر دی 40 کاله ستا عمر دی 50 کاله ستا عمر دی تا څه کړي دی اسلام دپاره تا په دې 50 کاله کې په 30 کې په 40 کې په 35 کالو کې په 20 کالو په عمر کې تا کومه کارنامه کړې دی اسلام دپاره هغه وښایه. حافظ الحکمي رحمه الله د سعودي عربي مشهور عالم تیر شوی او په ډېر کم عمر کې وفات شوی دی 31 کاله عمر یې وکړ
22 کاله عمر او تقریبا دې کې وفات شوی او د چې اولنی کتاب کوم په عقیده کې لیکلی دی اولنی کتاب نو هغه د شاعرۍ په شکل کې لیکلی عقیده په شاعرۍ کې بیان کړې ده او دغه اولنی کتاب چې د لیکونو عمر 18 کاله عمر 18 کاله په عمر کې هغه اولنی کتاب لیکلی دی او د اوسه پورې علما د هغه دغه شعرونو شرحه کوي سپینګیري علما چې ملاګانې ټیټې شوي دي هغوی ناسي ها د شیخ حافظ الحکمي هغه اشعار طالب ورته وایي هغه یې شرحه کوي طالب ورته وایي هغه یې شرحه کوي د 18 کالو په عمر کې او د 18 کالو په عمر کې هغه اشعار لیکلي دي چې په هغې باندې د پوهېدو دپاره یو تکړه عالم پکار دی چې هغه یې شرحه وکړي چې دم ځوانانو او موږ هم ځوانان یو موږ ځواني ټوله د وقف شوي د دنیا دپاره او د شهوت دپاره څه کړي دي موته د الله دپاره هسې ته خو د ځان نه تپوس وکړې که نه یوه ورځ ته څه کړي دین دپاره کومه توره دې والې ده جي موږ خو الحمدلله 15 وخته لمونځ کوو دا خو ته ځان ته پیدا رسې بل نور دې څه کړي وي هم چې د 15 وخته لمونځ برابر وکړي هله نور ته څه کړي دي اسلام له تا څه فایده ورکړې ده تا مسلمانانو له څه فایده ورکړې ده بیان یې که که نه او که مې درنه تپوس وکړو چې بچو له دې څومره ګټلي دي نو داسې حساب به راته شروع کړي چې نه ختمېدونکی حساب دی او پیسې دې څو ګټلي دي نو بیا به کېدای شي په دې حساب کې ورک شي خو دا ځوانانو سړی ورته حیران شي سړی ورته حیران شي چې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي وی تقریبا 20 کاله عمر یو چې فتوی به ورکولې 20 کاله عمر کې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به ناسو خلکو به دې تپوسونه کول او هغه به فتوی ورکولې 20 کاله عمر کې خو زمونږ ماشوم چاکلیټونه خوري هغه لوبې کوي په لارو کوڅو کې کرکټ کوي 40 کاله عمر خو دی ماشوم دی نو د 40 نه بعد چې دی بوډای شي او په کته روان شي نو بیا وخت پاتې نه شو چې د اسلام دپاره څه وکړي چې ته ځان سره لږ کښېنه سوچ وکړه که نه وایه ما د اسلام دپاره څه کړي دي سعد بن معاذ رضی دا قصه نن ما تاسو ته بیان کړه تفصیلا 6 کاله په اسلام کې تیر کړي دي او دا سړی چې 6 کاله تیر کړي دي الله هغه له دومره اوچته مرتبه ورکوي اخر دې سړي به څه قربانیانې ورکړي که نه اخر دې سړي به څه د الله د دین دپاره څه محنت کړی څه کوشش به کړی که نه ځکه زه تاسو ته وایم خصوصا ځوانانو ته چې د ځواني صرف کوي د الله په دین کې خوري کوي د الله دپاره سعد بن معاذ د 6 کاله ډېر محنت کړی ډېر محنت یې کړی خو بیا هغه ته میلاو په دې بدله کې څه شو او یو مثال په تاریخ کې پاتې شو چې خلک یې ځوانانو ته پیش کړي یو مثال په تاریخ کې پاتې شو د ځوانانو ته د بیانولو دپاره سره وخت نشته که نه ما تاسو ته صحابه کرام ګوره اکثر ځوانانو نو ما به تاسو ته مثالونه ذکر کړی وی چې د هغوی څنګه ځوانیانې وي او څنګه یې د الله دپاره لګولې وي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا چې ما تاسو ته ذکر کوله ما دا خبره بیان کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا کمې ډلې چې د بهر نه راغلي د بعضو سره به پکې خبره وکړو نو سعد بن معاذ ورته څه ووایي قصه چاته یاده ده څه وایي د جاهلیت په دور کې یا رسول الله دی مشرکان وایي د جاهلیت په زمانه کې زموږ نه میوه نه ده خوړلې د مدینې الا دا که چېرته به میلمانه ورابلو موږ به ورکړه یا به تجارت و یا رسول الله چې اوس مسلمانان شو او الله عزتمن کړو نو تاسو څه وایئ چې اوس د دوی سره اتفاق کوو چې د مدینې د دې میوې نه به څه میوه دوی له ورکوو چې د جنګ نه واپس شي یا رسول الله پرېږده چې دا ټول دی او موږ به ورسره مقابله کوو دا هغه ځوان دی دا هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه د بدر غزا له چې کله تلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره اوروله او رایې اخیسته دې ملګرو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په خپلو ملګرو باندې مطمئن و کوم چې د مکې نه راغلي خو یې پېژندو خو دا نوي انصار
چې آیا دوی به په دې جنګ کې موږ سره پاتې شي او که نه؟ نو سعد بن معاذ پاڅېد و یا رسول الله کأنک تریدنا، ښکاري داسې یا رسول الله ته که څه د اشاره موږ ته کې موږ یادې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا اصبت، ته پې ورسېدې، تاسو یاد و یا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضناه، یا رسول الله که دریاب ته دې ودانګل موږ هم دانګو، او یا رسول الله که د غره نه دې ودانګل موږ هم دانګو. یا رسول الله موږ ورې هغه نه یو کوم چې د موسی علیه السلام سره و چې اذهب انت وربک فقاتلا، ته لاړ شه او ستا رب لاړ شي جنګونه کوئ. نه نه موږ به جنګونه کوو یا رسول الله، او ته به ناست یې. موږ په هغه هلکانو کې نه یو یا رسول الله. ګورې دا هغه سعد بن معاذ دی او دا د هغه مختصر سیرت ما بیان کو، هسې اشاره مې ورته وکړه او د ده سیرت ما ته ښکاري چې ما که څه یوازې هم بیان کړی کیدای شي ما بیان کړی نو هغه واورئ، هلته ما مکمل سیرت بیان کړی. الله سبحانه وتعالی د دې صورت په باره کې په قرآن کې ډېر ایتونه نازل کړي دي، خصوصا سورة الاحزاب. اخري یو څو منټه موږ سره پاتې شي او د یو څو منټه کې به دغه ایتونو په باره کې خبره وکړو. سورة الاحزاب پوره د دې جنگ په نوم باندې جنگ احزاب دی، نو د صورت څه دی؟ سورة الاحزاب. الله سبحانه وتعالی پای کې تفصیل د دې واقعې بیان کړی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اے ایمان والو رایات کی نعمت دا اللہ. اذ جاءتکم جنود، کله چې راغلي لښکرې په تاسو پسې، فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها، الله وایي ما په هغوی باندې سیلۍ راوسته او داسې لښکرې مې راوستې چې تاسو نه لیدې. تفصیل موږ سره تېر شوی دی چې الله څوک رالیږلي و؟ الله ملایک رالیږلي و. جبریل علیه السلام راغی که نه، د خندق د غزا د ختمېدو نه بعد په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی د دحیة الکلبي په شکل کې. عائشه رضی الله عنها وی ما رسول سم ته وی چې یا رسول الله دحیه څه وایي؟ وی دروازې په دې چون کې مې ولیدو چې دحیه ولاړ. وی ما چې یا رسول الله دحیه څه وایي؟ وی دحیه نه دی، هذا جبریل راغلی، خو د دحیه الکلبي په شکل کې راغلی، دا جبریل راغلی دی او ما ته امر وکړو چې ته ځه په چا پسې؟ په بنو قریظه پسې د هغوی دا قیسه ختمول غواړي. الله وی اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، او ناشنا حالاتو د برې نه دشمنان رالو د لاندې نه رالو. واذ زاغت الابصار، او سترګې د مؤمنانو کږې وږې شوي وي. وبلغت القلوب الحناجر، او زړونه مرو ته رسېدلي. وتظنون بالله الظنون، او په الله باندې قسم قسم ګمانونه شروع شوي. هنالک ابتلي المؤمنون، الله وی په هغه ورځ ما په مؤمنانو باندې ډېره سخته راوستې. وزلزلوا زلزالا شدیدا، الله وی په دې سخته کې مې سم جړقولي ووایي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الله بیا د منافقانو خبره شروع کړه. د منافقانو الله ناشنا حال بیان کړی. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، الله وی د مخکې نه لوزونه کړي و ما سره چې موږ به نه تښتو د میدان نه. دا لوز چا کړو؟ منافقانو کړو. او چې بیا کله جنګ راغی نو د میدان نه ټول څه شو؟ وتختيد. الله ورته ووایه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله ورته ووایه که تاسو تښتئ د مرګ نه او د قتل نه، هېڅ فایده له نظر کوي، لږ ژوند به تېر کړي، دا مرګ د باندې بیا سیم را روان دی. خو بزدلانو ستاسو هغه بزدلي به پکې راښکاره شي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. جنگ په دوران کې به دا خبیثان ګرځېدو، الټه به د مؤمنانو هغه حوصلې کمزورې کولې. تاسو راځئ کېبنو دا جنگ نه کېږي او دا به دومره لښکرو سره به مقابله څنګه کوو؟
ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله یو نه حاضرېږي دوی په جنګ کې مګر ډېر لږ. الله ګومه چې صرف دې دپاره چې ځان راښکاره کړي چې بهی زه دلته ناست یم، نور د هغوی د جنګ سره څه کار. الله د هغوی ناشنا حال بیان کړی دی. اشحة علیکم، الله وایي ډېر بخل یې وکړو، تاسو سره مرسته ونه کړه د خندق په غذا کې، د خندق کنستو کې ونه درېدو، لښکرې چې رالې ونه درېدو. فاذا جاء الخوف، او کله چې یره راله، سبحان الله، الله په زړونو باندې عالم دی نو ناشنا حقایق بیانوي. فاذا جاء الخوف، نو کله چې یره راله او پته ولګېده چې لښکرې د مشرکانو راورسېدې او ټولو اتفاق او ډله کړې ده، رأيتهم ينظرون إليك، وی بنی تدوی گوری بتاتا، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. دا سترګې به داسې چورلېږي لکه د مرګ هغه بېهوشي چې پرې راغلي. دا منافقان چې به کېناستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کنه، لکه سورة التوبه کې چې الله ویلي یار ارمان وي چې الله د جهاد ایتونه نازل کړي. بعضې کې نه د خبرو ټاکواني، د خبرو او د مشورو، دوی به هم ناسو مشورو ته او خبرو ته ارمان چې یاره وایي څه د جهاد ایتونه ویلي، کافرانو سره جنګ کړی، خو چې کله به د جنګ ایتونه نازل شو، الله وایي د دوی به داسې حال شو لکه د مرګ بېهوشي پرې رانیشي زنکدن، داسې به ګډوډ شو. فاذا ذهب الخوف، او کله چې به دا یره ختمه شوه او پته به ولګېده چې دشمن لاړو، سلقوکم بألسنة حداد، بیا به جبې تېره شوې. ظالمان د خندق په غذا کې دي بزدلانو چې کوم کردار ادا کړی دی، خو ما تاسو ته ذکر کړو، تفصیل د هغې واقعي تېر شوی. خو چې کله دا جنګ ختم شو دوی ته پته ولګېده چې اوس لښکرې لاړې، الله وایي جبې بیا تېره شوې. څنګه تېره شوې؟ بیا به لګي یاره هغه پلاني چې په هغه ځای کې داسې منډه کړه، منډه والوله نه و په کار. پلانې ته وګوره یاره جنګ کې نه و ولاړ، پلانې ته وګوره یاره هغه شی ویشتو، هغه شی ولیدو، نو څنګه تان هغه شی ولیدو. به دې خبرو ته دوی تکړه دي. وروسته که چېرته څه کمی لیدلی دی، هغه کمی به بیانو. الله وایي بیا چې د جبې تیزې شوې. بیا مخې ته الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ستاسو دپاره یقینا په پیغمبر کې یو ښه نمونه پرته ده. او د مؤمنانو د ایمانونو د زیاتېدو هغه خبره یې کړې ده، هغه موږ سره مخکې تېره شوې. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړه چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله وایي په مؤمنانو سړو کې سړي وو چې هغوی هغه لوز پوره کړو کومې چې د الله سره کړی، نو بعضو خپل کار ختم کو، ومنهم من ينتظر، او بعض څه کوي؟ بعض انتظار کوي. وما بدلوا تبدیلا، او هغه لارې بدله نه کړه کومه لارې چې نیولې وه الله سره هغه لوز، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه لوز په هغې باندې ښه مضبوط ولاړ. بیا الله سبحانه وتعالی د دې بنو قریظه د جنګ ته م اشاره کړې ده، ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفى الله المؤمنین القتال، او الله مؤمنان د جنگ نه بچ کړو. وکان الله قویا عزیزا وانزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب. اکثرت مخکې د آیت مووي الله وایي ما اهل کتاب را کوز کړو د قلاګانو نه، او د هغوی په زړونو کې مې رعب ور واچ. یو ډله دې تاسو ووجله او بله ډله م څه کړه؟ هغه م قیدیان کړو. واورثکم ارضهم ودیارهم واموالهم، او الله په میراث کې درکړه تاسو ته د بنو قریظه ځمکه او د هغوی مالونه او د هغوی کورونه. دې سره چې دی سیرت خندق د غزا او سیرت غزوت بنو قریظه د اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به بیا د هغه وفدونو تذکره کوو چې کوم وفدونه د رسول صلی الله علیه وسلم خواته راغلي د دې نه بعد، او دغه شان کمې حادثې چې د صلح حدیبیه او د غزوه خندق په منځ کې راغلي دي، هغه حادثې به انشاءالله په ترتیب سره ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کي، او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ دلته یو ځای کړي وو، دا شان د الله سبحانه وتعالی موږ ټول څوک چې دا بیان اوري او څوک چې چیني، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.